دا انتظار بد ما مڑکی ترازے ولنا دا انتظار بد ما مڑکی ترازے ولنا تمی دزړه په دروازه دی قدم ته ولنا یار رازه ولنا یار رازه ولنا دا انتظار بدی مامړ کی ترازه ولنا تمی دزړه په دروازه دی قدم ته ولنا پیرو خانہ شی زما د امیدونو دنیا چې پیرو خانہ شی زما د امیدونو دنیا چې پیرو خانہ شی زما د امیدونو دنیا تد دیدن دیوی دی ماتا بلوی ولنا تد دیدن دیوی دی ماتا بلوی ولنا یار رازے ولنا یار رازے ولنا دا انتظار بدی مامړ کی ترازے ولنا زد فراق توری تیری نوری زغملی نشم زد فراق توری تیری نوری زغملی نشم زد فراق توری تیری نوری زغملی نشم تا خوشحالی می د ژوندون راته راوړې ولنا خوشحالی می د ژوندون راته راوړې ولنا یار رازې ولنا یار رازې ولنا دا انتظار به د مامړ کی ترازې ولنا ژوند می تیریږي بې له تانه داس خو په سکون ژوند می تیریږي بې له تانه داس خو په سکون ژوند می تیریږي بې له تانه داس خو په سکون ته دې ګلان د محبت په ماشین دی ولنا دی ګلان د محبت په ماشین دی ولنا یار رازې ولنا یار رازې ولنا دا انتظار به د مامړ کی ترازې ولنا
د مدورا سے د شار دلبرا چستا د لاسا د مدورا سے د شار دلبرا چستا د لاسا د مدورا سے د شار دلبرا د پروانا د زړه کندل آباد وی ولینا د پروانا د زړه کندل آباد وی ولینا یار رازي ولینا یار رازي ولینا دا انتظار په دې مامړ کې ترازي ولینا بصبر نکار واخله مسلمانو ستا دیدار به راشي بابو ته ما خو وی چې دیدار دی بابو زه خو د دیدار په غم کې جاړم خو ته د چا په غم کې جاړې مسلمانو ته خدای زه خو ستاسو د کور د سپي غم هم نشم زغملی دیدار خانه شکر دی چې تا پې رضا راغلی بچې او ترورې اصل کې ما سره هم د واده فکر ما وی سبحان به وایي چې په جرګه کې د واده خبره وکړه اوس وطن ته هم نه راځي دیدار خان پښتون وي هغه که په جرګه کې وي او که د جنګ په میدان کې خپله پښتو پوره کوي السلام علیکم دیدار وعلیکم السلام څنګه خیر دی جی تاسو کله راغلئ زه خو پرون راغلی کینی کنه من خبر نه وو ګنې هلته به درغلي وو نه سمخانه نه مېلمه ته یې موږ به تاله راځو دیدار خان بابو چې د پښتو په طور طریقو څومره پوهیږي نو کېدای شي چې لوی خلک پې داسې نه پوهیږي ښه شوه دا دی چې اسمخان هم راغی راځئ چې اوس اصل خبره شروع وکړو وایه بچې ما ویل که ستاسو خوښه وي چې دا د واده نیټه کېږدو دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې کومه نیټه د مور او د بابو خوښه نو ما ته قبوله ده بچې زما طرف ته د دې میاشتې 20مه ورځ شوه بابو بچې ستا څنګه خوښه ده مورې ستا خبره موږ ټولو ته منظوره ده واقعي سبحانه قاسم خان په رښتیا پوښتنه زمونږ او ستاسو په خوشحالو زمونږ هم زیات خوشحاله شو خوشحالېږم به ولې نه د دې کور هره خوشحالي زما خوشحالي او هر تکلیف زما دپاره یو لوی غم دی خدای دې نه کړي لالا داسې مه وایه خدای دې نه کړي خو خورې ته د حسن بانو په باره کې څه خبره کوله خبره دا ده لالا چې د حسن بانو ټیپې ده او هسې نه چېرته دیدار هغې سره د واده نه انکار ونه کړي هغه به انکار نه کوي خورې خو تا دا خبره ما ته مخکې ولې نه کوله ما خو درته دا خبره ځکه نه کوله ما وی هسې نه چېرته ستاسو زړه ته تکلیف ونه رسي تکلیف خو ما ته اوس میلاو شو خورې که دا خبره تا ما ته مخکې کړې وې نو ما به د هغې علاج کړی و ولې لالا د ټیپ علاج کېږي څه و زما ساده خورې
د ټي بي علاج کیږي. دا زلا علاج مرض نه دی. اوه لالا اوس پسې کیږي؟ اوس خو د واده نیټه مې رانږدې شوه. دیدار خپویا او دولتمند سړی دی خوري. هغه به د حسنبانو علاج د ښار د ټولو نه غټ هسپتال کې وکړي. خو لالا زمونږ خلک خو د طبیبانو نه علاج کوي. اوهو که دیدار به ونه تله که نه نو بیا زه خو زه به علاج وکړم. زمونږ تپوس نه کوي چې اوس موږ په لانجو اورېدلي. خبر نه واده مې دی ځان تیار کوي. خدای ظالمانو تاسو زه پرېښی یم او نم تپوس کوئ چې یار زه باندې به څه تېرېږي. دا پوره لانجي او هسې نه چې بیا سبا وایي چې موږ خبر نه وو. خو ما ته مخکې نه پته ده. خو د څه خبرې؟ چنغلې ته د ټي بي لګېدلی دی. اداره ته خو حیران شوې ولې ته نه وې خبر؟ هغه پرېبجنه خو ما ته د هغې د بیمارۍ څه نه وویلي. اداره تا ته څه ګرانه خو نه ده، علاج به یې وکړې که نه؟ مړی نه په پړو کېږي. اوس په بل څه بندوبست پکار وي. بل څه بندوبست هغه ستا په نوم شوې ده خو بیا په ډکه جرګه کې تا هغه قبوله کړې وه. هیڅ مسله نه ده. تاسو اوس ګورئ چې زه هغې د خپل سیاست په اور کې څنګه لمبه کوم. پښتو دې پې کچه کېږي دیداره. هغه وخت کې ما د پښتو لمن رانیولې وه او اوس به یې پرېږدم. خبره ختمه. زه په مطلب پوه نه شوم. زما مطلب دا دی چې دا واده د ډنګ ډونګ او د ګڼې ګوڼې په ځای په سنت طریقه وشي نو ډېره به ښه وي. دیدار خان الله دې تا خوشحاله کړي چې دومره نیک اراده لرې. الله دې وکړي چې ستا او د حسنبانو دا رشته د دې دواړو کورنیو دپاره لویه خوشحالي جوړه شي. الله تعالی په نیتونو باندې فیصلې کوي چې د دیدار خان ارادې نیکې وي نو چیرې به نه خرابېږي. ستا خو واده دی خو تا ته پته ده چې بابو تا سره څومره مینه کوي. زه خو د دیدار په غم کې جاړم خو ته د چا په غم کې جاړې؟ د چا یادونه چې څومره ښکلي وي نو دومره په سړي اثر کوي که نه. بابو خو ما ته چرم نه دی ویلی. که چرې هغه ما ته ویلی وي نو ما به دا واده چرم نو کړی. اوس ته جړا نه هېڅ فایده نشته. څه چې کېدل هغه خو هسې مو شو. اوس جړا پرېږده اوښکې وچېکه. یوسف بچی
نصیب دی خوشحاله بس تاسو په دې ځای پاتې شئ زه غواړم الله دې مل شي